په افغانستان کې د غالیو اوبدلو صنعت شاوخوا 9000 کاله تاریخي مخینه لري. CMG د افغاني غالیو اوبدلو د کار معرفي په افغانستان کې د اوبدلو اوسنی وضعیت، د اوبدونکو غوښتنو او د دوی د ستونزو په تړاو دا راپور چمتو کړی دی. غالۍ چې د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه دي، همداراز د هېواد د اقتصادي پراختیا په برخه کې هم ستر رول لري. افغاني غالۍ په نړیوال بازار کې ښه نوم او شهرت لري او نن سبا هم په افغانستان کې ډیر شمیر خلک په دې صنعت بوخت دي چې ښځینه او نارینه کارکوونکو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په کابل کې د غالیو اوبدونکي او کاروباریان وایي دلته د قالینو د تار پروسس ده چې له وړیو څخه په تار بدلیږي. د غالوی نخ ترې نه جوړوو، بیا یې وروسته بنډل کوو چې له دې ځای نه د رنګ کولو لپاره ځي او وروسته غالۍ ورڅخه جوړیږي. وړی له بهره راځي، بیا یې خلک په 100 افغانۍ یا هم په 120 افغانۍ په کرایه وړي، بیا له هغه د سنویو توپونه جوړیږي او د رنګ کولو لپاره یې لیږو چې کله رنګ شي بیرته یې راوړو، کار ورباندې کوو. د افغاني غالیو کاروباریان وایي چې د پخوا په پرتله یې بازار ډیر خراب سوی دی او بهر ته یې صادرات هم کم سوي دي. دوی له حکومت او اړوندو مسؤلینو څخه غواړي چې د بازار موندنې پروسس او بهر ته د غالیو په افغاني نوم صادرولو کې له دوی سره همکاري وکړي، ځکه په خبره یې اوس افغاني غالۍ په پردي نوم بهرنۍ هیوادونو ته صادریږي. باید چې له هیواده بهر په خپل نوم یې صادرات وشي او کاروبار یې دلته وده وکړي، ځکه چې خلک ډیری مالونه بهر وړي. دلته وضعیت خراب ده، نرخونه ثابت نه دي، یو ورځ یو شی پیدا کیږي، بل ورځ نه پیدا کیږي، مارکیټ خراب ده. ډیر زیات تکلیف لري. دلته 3-4 نفر له سهاره تر بیګا کار کوي، په ورځ کې 10 لارې یا هم 15 لارې جوړوي. په داسې حال کې چې بازار خراب دی، نه دوی او نه هم موږ ته ګټه پاتې کیږي. د سهار له 6 یا هم 2 بجو څخه راځو، د ماښام تر 6 یا هم 2 بجو پورې دلته کار کوو. خاص نه ترېنه جوړیږي، خو بیا هم ښې دي ځکه خلک مجبوره دي، کار نسته. موږ په دې یخه هوا کې دلته سنې اوبو. د غالیو کاروباریان وایي چې په افغانستان کې د دې صنعت تاریخي مخینې ته په کتو سره په هغه کچه کار نه دی سوی کوم ته چې اړتیا ده. دی وایي په هېواد کې یې د پروسس په برخه کې ډېرې ستونزې شته او په معیاري ډول ماشینونه هم نسته چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلخوا د صادراتو د پراختیا رئیس هم د کاروباریانو یا د ستونزې مني او وایي چې په دې برخه کې په هېواد کې دننه لویې پانګونې ته اړتیا ده ترڅو په هېواد کې دننه یې پروسس وسي. یو لوی سرمایه ګذاري ته ضرورت ده چې هغه بعد له کټینګ، بعد له قالینو له اوبدلو نه وروسته د یو پروسیجر د کټینګ ده، بیا د واشینګ ده، د وینځلو ده، چې افغانستان کې په هغه سویه باندې ماشینري ډېره کمه پیدا کیږي. په افغانستان کې د غالیو صنایعو یو شمیر کارکوونکي دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې له زرګونو کلونو راهیسې په افغانستان کې دا صنعت شته دی، خو تر اوسه ورته په هېواد کې دننه د پروسس لویه فابریکه نه ده جوړه سوې او د دې صنعت ګڼ شمېر کارکوونکي یې له ستونزو سره مخ کړي دي. مریم هوتک، CMG، کابل.